د خپلواکۍ د سلمې کالیزې په ویاړ د لغمان په مرکزی دارالمعلمین کې د څه کم 18 میلیونه افغانیو په ارزښت د انجونو لپاره د لیلې جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. نن د چهارشنبې په ورځ د زمري په 14مه نیټه له غرمې وروسته یاد مراسم ترسره شول چې پر مهال د لغمان والي ښاغلي محمد اسف ننګ، د ولایت مقام دفتر رئیس فرید احمد مارزک، د ښار جوړونې او ځمکوالۍ رئیس وفي الله ساغزوی، د پوهنې رئیس عبدالله حمیدي، د مرکزی دارالمعلمین رئیسې سلسلې صاپۍ او یو شمېر نورو ګډون کړی و. د لغمان ولایت د ښار جوړونې او ځمکوالۍ رئیس وفي الله ساغزوی د معلوماتو له مخې چې په مرکزی دارالمعلمین کې د انجونو لپاره د 14 میلیونه 9,92,412 افغانیو په ارزښت په دوه پړونو کې د لیلې جوړېدو چارې پیل کړې چې د جوړېدو وخت 2 کاله دی. ولې دوی به کوښښ وکړي چې د 1 کال په دننه کې چارې بشپړې کړي. د لغمان د وناس درمعلمین لیلې ده چې تقریبا د تعمیر مساحت د 415.8 متر مربع وایي صاحب وطاقونو تعداد 22 وطاق لري د لیلې او د منځونو کې جوړیږي. تشنابونه شل غرفې دي چې هو په 22 وطاقو لپاره یو د محافظونو وطاق لري، یو د څښلو د اوبو ذخیره ده چې 3.5 متر مکعب اوبه لري فلزي جوړیږي، یو د اوبو ساده او بودیجه جناب والي صاحب 14 میلیونه 9,92,412.12 افغانۍ ده. د پروژې میاد چې په 2 کالو کې به ختمیږي. فقط کوشش به په دې والي صاحب چې 2 کال نه بلکې په 1 کال کې شرکت مسؤلین دلته ولاړي کوشش په دې وشي چې په 1 کال کې د خیرات خلاص شي او ګټې اخیستنې ته لکه همداسې چې اوس ولاړستو شاهدان اوسېږو په راتلونکي کې له خیره سره. نوموړي وویل په دغه ودانۍ کې ټولې چارې په پام کې نیول شوي او هیله ده چې جوړونکی شرکت هم د قرارداد مطابق خپلې چارې پای ته ورسوي. په ورته مهال د مرکزی دارالمعلمین رئیسې سلسلې صاپۍ د انجونو لپاره د لیلې په جوړېدو خوښي وښوده او دغه چارې د لرو پرتو سیمو د محصلینو په درسي او نورو برخو کې خورا ګټوره یاد کړه. هغې زیاته کړه په دې سره به د کورنۍ او په خپله د محصلینو هغه تشویش او ستونزه چې دوی د اوسېدو په برخه کې لري هم حل کړی شي. خوشبختانه چې د لغمان په ولایت کې د وناسو دپاره زموږ هغه خویندې چې په ډېرو لرې ساحو کې دي هغوی رفت آمد نشي کولی او خپل زده کړو ته راتلی نشي او همدغه وجه ده چې ډېری خویندې زموږ د زده کړو څخه محرومې دي ځکه د مسیر مشکلات لري، امنیتي مشکلات لري، فرهنګي دغسې یو مکان جوړېدل د وناسو دپاره چې دا ډېر محفوظ ځای به اوسي انشاءالله هم د زده کړې دپاره او هم به یو ارامه فضا وي چې زموږ خویندې په دې ځای کې دلته پکې زده کړې وکړي. په همدې حال کې د لغمان والي ښاغلي محمد اسف ننګ ویل په دې ولایت کې د رغونې څپرکی پیل شوی او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې یو شمېر نورې پروژې هم پیل شي. هغه دغه راز ویل چې د یادې لیلې په جوړېدو سره به 300 انجونو ته د اوسېدو اسانتیاوې برابرې شي. څه د پاسه 300 جلکیو د لیلې لپاره چې البته که زموږ له 15 ولسوالیو نه موږ لیلې ولرو نو انشاءالله خدمات یې مهیا دي او د شرکت والا نه موږ هیله کوو چې دا یې ښه تطبیق کړي. والي ننګ د مرکزی دارالمعلمین د انجونو د لیلې له جوړېدونکي شرکت څخه د چارو کیفیت ته ځانګړې پاملرنې غوښتنه وکړه.